کوي. آیا تاسې خبرې چې دا څومره ضررونه رسوي؟ آیا تاسې پوهیږئ د دې مضر سګرټ څکولو نه موږ تاسو ته د هوا د کڅوړو انفیکشن یعنی د لنګز ټوله دنیا کې په یو کال کې د سګرټ نوشي له وجې نه د تمباکو د دوږ له وجې نه په کوم مرض چې کوم خلک مبتلا دي 80 لکه کسان په یو کال کې په ټوله دنیا کې مړه کېږي. په دې ژوند کې لکه اولادونه یې ملګري یا خپل دوستان چې د سره د چاپېریال په وطاق کې ژوند کوي 6 لکه تعداد د هغو داسې وفات کېږي. له موږ سره وصل شئ، موږ تاسو ته په پښتو ژبه کې طبي معلومات وړاندې کوو. زموږ د یوټیوب چینل د سره خوښ، خپور او سبسکرایب کړئ. medical.pashto@alozai. علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمند اوریدونکو، ډاکټر الوزای د تاسې په درنده خدمت کې. نن چې زه تاسو سره کومه موضوع بحث کوم هغه د تمباکو نوشي یعنی سموکینګ. تمباکو نوشي یو ډېر خطرناک نشه او یو ډېر خطرناک مرض ده چې اوس وخت کې ټول خلک پرې مبتلا دي. سګرټ څکول د موږ تاسې خلکو کې یو ډېر عامه خبره ده، یعنی 80% خلک سګرټ څکوي. آیا تاسې خبرې چې دا څومره ضررونه رسوي؟ آیا تاسې پوهیږئ د دې مضر سګرټ څکولو نه موږ تاسو ته د هوا د کڅوړو انفیکشن یعنی د لنګز انفیکشن پیدا کوي؟ آیا تاسې پوهیږئ چې د زهرجن سګرټ نه تاسې ته د لنګ کینسر پیدا کېدای شي؟ آیا تاسې پوهیږئ چې د دې زهرجن سګرټ له وجې نه تاسې په 1000 مرضو مبتلا کېدای شي؟ په سګرټ نوشي یعنی تمباکو نوشي کې 4000 داسې خطرناکه کیمیکل دي چې په هغه کې 18,900 کیمیکل دي انسان د جسم لپاره ډېر مضر او ډېر خطرناک. او په دغو کیمیکلو کې 50 داسې کیمیکل دي چې د انسان د لنګز د سرطان سبب ګرځي. یعنی تمباکو نوشي داسې بیکاره نشه ده چې تر څو پورې په انسان کې خپل عوارض نه ښکاري، تر څو دی مکمل معتاد شوی نه او چې خپل کله عوارض ښکاره کړي هغه وخت کې انسان پوره معتاد شوی او نیسي پرېښودی. د تمباکو نوشي تاوانونه چشت دي، په تاوانو یې بحث کوو. سګرټ 80% د انسان لنګز یعنی د هوا کڅوړې زیانمنې کوي. نور دې نه علاوه انسان په فالج باندې اخته کوي، سټروک باندې اخته کوي. زیاتره هغه خلک چې سګرټ څکوي د دغو چانسونه ډېر زیات دي چې دا د قلبي مرضي شکار کېږي. یعنی هغه کسان چې سموکینګ کوي دا زیات د هارت اټیک په چانس باندې زیات مبتلا کېږي. نو دې نه علاوه دا سموکر په مردانه کمزوري باندې اخته کېږي، د وینې غوړوالی ورته پیدا کېږي. دې نه علاوه د لیور په ډیزیز باندې مبتلا کېږي لکه هیپاټایټس بي او سي، داسې مرضونه چې د جګر د خرابېدا د التهاب سبب ګرځي او د معدې زیات تکلیفات سره پیدا کېږي لکه د معدې زخم. د سګرټ له دوږ سره د موږ د صورت دغه ټول سیستم لکه د انسان خلو ستونی دغه لاره چې تللی ده د معدې کوم پایپ چې دې ته موږ ایسوپیګس ټوب وایو، دغه ایسوپیګس ټوب مکمل انسان معده او د انسان مکمل د معدې سیستم ګرده ینه او د انسان د مثانې مشکلات ټول دې سره پیدا کیږي. بل اخر د زیات سګرټ څکولو له وجې او د زیات د سګرټ د استعمال له وجې انسان ته د مثانې سرطان هم پیدا کیږي. یو بل ډیره مهمه نقطه چې د موږ په معاشره کې ډیره زیاته عامه ده چې یو سړی خپل سګرټ څکوي، احتیاط نه کوي، خپل ځان خدای په دې باندې تباه کړي، هغه خپل فامیل ته، خپل اولاد ته، خپل ملګرو ته، هغو کسانو ته چې د سره یو ځای ریاش کوي، د سره ژوند کوي، د دغو په منځ کې دا سګرټ څکوي، سګرټ دوږ کش کوي، د دوی په منځ کې بیرته د مطلب دوږ اخراجوي. نو دغه هم غټ ضرر رسوي ځکه چې کله دغه دوږ ته کش کې شاته سینې ته کش کې بیرته راوځي ده، نو چې کله دا ته بیرته راوباسي دغه کوم چې ضاریات کیمیکل دي دا راوځي او دغه نور هم په دې کې نفس اخلي او د دوی جسم ته داخلیږي. نو په دغه چاپېریال کې چې د سره نږدې څومره کسان ناست دي یا خو په دې مرض کې مبتلا کېږي، دا خو خپله دا په دغه مرض اخته، په دغه نشه اخته، دغه مکروب دا کیمیکل ټول خپل جسم ته داخلي. نو خدا را د دا کوشش کوي چې ځان د مطلب نگاه کې د دوی په مابین کې د سګرټ نوشي یا تمباکو نوشي نه کوي. په ټوله دنیا کې په یو کال کې
د سیګرټ نوشي له وجې نه د تمباکو د دوږ له وجې نه په کوم مرض چې کوم خلک مبتلا دي 80 لکه کسان په یو کال کې په ټوله دنیا کې مړه کېږي. په دې 80 لکو کسانو کې 6 لکه هغه کسان دي چې په دغه چاپریال کې د دې سیګرټ نوشي یا تمباکو نوشي سره ژوند کوي، لکه اولادونه یې، ملګري یا خپل دوستان چې د سره د چاپریال په وطاق کې ژوند کوي. 6 لکه تعداد د هغو ته وفات کېږي. په ټوله دنیا کې 1 ارب خلک په سیګرټ نوشي باندې مبتلا دي، یعنی سموکینګ کوي. په دې کې هغه کشورونه زیات دي چې کوم ترقي یافته کشورونه دي، لکه پاکستان سو، هند سو، امریکا او داسې نور ترقي یافته کشورونه. نه پکار دا دی چې سړی سیګرټ نوشي نه ځان خلاص کړي. ډېر بد مرض ده، ډېر یو بد تکلیف ده چې سړی پرې مبتلا سي. کوشش وکړئ چې د دې نه آهسته آهسته ځان خلاص کړئ او سیګرټ نوشي پرېږدئ. له مور و پلار نه، مشرانو نه او له مشرانو ورونو نه زه دغه خواهش کوم چې هغه کسان چې په سیګرټ نوشي باندې مبتلا وي په هغو ته سختي نه کوي، سختي دې نه پرې کوي چې دا سیګرټ مه څکوه یا د جنګ او جګړه نه ورسره کوي. هغو ته دې لاره وښیي او د سیګرټ له تاوانونو دې آګاه کړي چې آیا دا څه تاوانونه رسوي، په کوم تکلیف باندې انسان مبتلا کوي. هغه عوارض جانبي دې ورته وښيي چې له کوم له وجې نه سیګرټ مطلب نقص کوي. له دوی سره د یو مرکه وکړي، یو جلسه دې تایید کړي چې دغه نقصانونه دي، باید داسې ونه سي، دا کار پرېښودل سي. له دې سره امکان دې ولري چې هغه نفر له دې بد عادت، له دې ګنده مرضي نه لاس په څنګ سي. اوس که څوک وغواړي چې دغه سیګرټ پرېږدي، د هغه لاره دا ده په اسانه طریقه او په سمه طریقه چې دی وغواړي سیګرټ پرېږدي، ځکه یو دم د سیګرټ نه شي پرېښودی. که وغواړي چې دا سیګرټ پرېږدي او په یو وارې پرېږدي، خو یو میاشت به پرېږدي، هغه نه بعد بیا شروع کوي. نو اصلي لاره دا ده چې ته زینه په زینه سیګرټ پرېږدي. مثال که د ورځې 1 ډبی څکئ، نیم ډبی که، او که 2 ورځې بعد مثال 2 ډبی څکئ، 1 ډبی که، کره مطلب 15 ورځې 6 ورځې نیم ډبی وڅکوه، بیا هغه نه بعد 6 ورځې 15 ورځې دا له نیم ډبي نه هم کم وڅکوه. د هغه نه بعد کره چې راغلی د ورځې 3 سیګرټه سو، دغه 3 سیګرټه د ورځې چې ته څکئ، مطلب 15 ورځې 3 سیګرټ وڅکوه، 15 ورځې بیا 2 سیګرټ وڅکوه، 15 ورځې 1 سیګرټ وڅکوه، آهسته آهسته مطلب 2 ورځې بعد 1 سیګرټ، 10 ورځې بعد 1 سیګرټ، 15 ورځې بعد 1 سیګرټ، میاشت بعد 1 سیګرټ، کره به دغه عادت ته پرېږدې. او که په دا رقم دې پرې نه ښود، په بله طریقه یې نشي پرېښودی ځکه چې ته محتاط یې. نو دا و د سیګرټ په باره کې یو څه کم اندازه معلومات او د هغه تاوانونه. ډېره زیاته مننه چې تر اوسه پورې ما سره همکاري وکړه او ویډیو هم تر پایه وکتله. بیا به م انشاءالله درته حاضرېږم د دغسې نوي ویډیوګانو سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.